سلامونه ګران دوستانو دیوه د اصلانه د روغتون بیا تاسو سره پلی کې ما ته پوښتنه راغله ده چې باردار او وخت مې نشته شوی ده دا خو به سره ناکنی وي چې وخت پرې تیر شي په ماشوم باندې زه به تاسو ته یو څه وایم چې هر عامله داری چې د 40 ونې ده او 40 ونې چې د 280 ورځې پلس یعنی ترڅنګ 2 ورځې نورې دا نورمال عامله داری کې راځي او نورمال عامله داری چې څونه ونې انتخابيږي یا ویل کېږي ډېر مملکتو کې لږ زره فرق لري موږ دلته په ناروې کې 40 ونې او 11 ورځې هم او یا 14 ورځې ورته ورکو د یو 40 ونې چې تیر شي 14 ورځې نورې ورکو چې وجود آماده شي د ولادت لپاره نورمال طبيعي لیکن نور هوادونو کې به بل شکل لري یا به 40 ونې لري او یا به 40 ونې لس ورځې لري او یا به 40 ونې 15 ورځې یا یو هفته بلري نو دا فرق کوي د هواد نه تر هواد پورې چې کوم هواد کې څوک اوسېږي او تصمیم ورته نیول کېږي نو 40 ونې کولای شي چې تاسو خپل ماشوم خپل بدن کې خپل په ناس کې وساتئ او دا ضرر نه کنه چې تر هغه حد پورې چې تاسو خپل کوم تکلیفونه لري یعنی مور کوم نور ناروغیانه ونه لري مثلا د شکرې ناروغي ونه لري د فشار ناروغي ونه لري د پریکلامسیا یعنی زهرجنې وینې زهرجن شوینی او هم د څه چې نور کداواګانې خوري او یا کوم دواګانې مسلسل خوري د پښتورګو تکلیفونه لري به خصوص دا هغه شی نه دي چې د څېړل کېږي بیا وروسته د هغه تصمیم نیول کېږي چې موږ ورته وایو چې آیا ماشوم موږ 40 ورځې د مور په نس کې پریږدو او کنه او د دې ترڅنګ بل هغه شی نه چې آیا ماشوم نورمال ده د شروع نه تر اخر پورې کنه نورمال الټراساوند چې کړای آیا هغه کې نورمال ښکار کېږي د ماشوم او به چې کوم کڅوړه کې وسیږي هغه کڅوړه کې چې کوم او به دي آیا هغه کمی دي که زیات دي او که نورمال دي دا باید تشخیص وشي دا تشخیص باید وشي چې ماشوم وزن څونه ده آیا ماشوم وزن د خپل د عمر په اساس ده او که د هغې نه ټیټ جګ ده هغې تشخیص باید وشي بل دا چې تشخیص باید دی وشي چې ماشوم چې د مور په نس کې ده آیا د زړه نور ارګانونه یې څنګه دي نو د دې ټولو په اساس سره یو تصمیم نیول کېږي چې بیا ویل کېږي چې دا ماشوم پرې وخت تیر شي د مور په نس کې او کنه دا هغه شیونه دي فاکټورونه دي هغه وجې دي چې دا باید موجود دي چې کله موږ ماشوم په نس کې ډېر پرېنیدو او یا که موجود نه نو پروا نه لري چې ماشوم د مور په نس کې 9 ورځې یا 40 ورځې یا د 40 ورځې نه 14 ورځې هم چې تیر شي ماشوم د مور په نس کې نو هغه ماشوم ته ضررناک نه ده اکثر ماشومان تقریبا 95% ماشومان د خپل 40مې ونې کې یا 40مې ونې نه وروسته پیدا کیږي نو هغه نورمال پیدا کیږي او کچېره مور وجود ورته آماده نشي ولادت ته او آمادگی وجود خپل دردونه جوړ نکي نو بیا 40مې ونې کې د دې تصمیم نیول کېږي چې تاسو څه وخت راشي او څه وخت تاسو ته تصمیم نیول شي او کومه دوا تاسو درکړ شي چې تاسو خپل ماشوم په دنیا راوړي نو یله دا چې تاسو د پوښتنې جواب حاصل شوی او تاسو ته مې صحیح جواب درکړی او که بیا هم په مطمئن نه یاستئ او پوښتنه لرئ نو تاسو کولای شئ چې موږ ته په افغان ټیپس کې راولېږئ او بیا به تاسو پوښتنې ته نور جوابونه درکړو